الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګران دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو همیشه دپاره په دې بابرکته پروګرام کې دا لیدل اورېدل ویل په خپل عظیم بارګاه کې قبول مقبول او منظور فرمای، او څه چې بیانیږي قال الله بیانیږي، قال الرسول بیانیږي، او زموږ د دین متین او د شریعت پاک کم احکامات بیانیږي. الله کریم اول ما بندې ناچیز او زموږ ټولو کتونکو مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. دوستانو، نن چې کومه موضوع باندې خبرې اترې کوو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې ننني پروګرام کې زموږ په یو خاص او په یو ځانګړې موضوع باندې خبرې اترې کیږي، لګیا وي. نن هم انشاءالله په یو خاص موضوع باندې او ډېر اهم او دلچسپ موضوع باندې به خبرې اترې کوو. امید لرم چې زموږ خویندې وروڼه چې څومره هم دي هغه به ټول دا پروګرام تر اخره پورې ګوري، او چا سره هم زورنه نشته چې اخره پورې به خامخا ګورئ، خو لیکن هغه یو خپل زړه کې یو احساسات وي، څه جذبات وي، څه کتونکو مینه وي. زه وایم چې په دغې بعضې مسایلو په احکاماتو باندې زموږ ټول کتونکي پوه شي او د یو اهم فریضې نه باخبره شي، او په یو اهم فریضه باندې چې د چا د سر د پاسه دا فریضه وي په هغې باندې عمل وشي، او په احسن او په ښې طریقې باندې عمل وشي. دوستانو، زه به ټول نه اول زه به دا خبره وړاندې کړم چې کله هم رب ذوالجلال خالق کائنات بندگانو باندې کم احکامات لازم کړي دي، قطعا الله کریم زموږ د عباداتو ته ذره برابر محتاج نه دی، او نه په خدای کې څه بډایي او لوی راځي. کم احکامات خالق کائنات لازم کړي دي، په هغې کې د بنده دپاره خپل خیر پروت دی، د دې دنیا خیر هم پروت دی او د هغې دنیا خیر هم پروت دی. نو دا خبره کلیر کټ ته واضحه ده چې چېرته ذهن ته دا خبر رانه شي چې دا کومه موضوع مونږ بیانوو، په هغې کې به زه یو ټچ ورکوم چې چېرته خدای پاک دغې ثوابونو ته یا دغې عباداتو ته چېرته یا محتاج دی، یا الله کریم چې کومه فریضه په چا باندې فرض کړې ده گویا دا نور الله پاک څه ورکولی نه شي، یا یې خزانې وړي دي العیاذ بالله. بلکې زه به دا ووایم چې څه زموږ خالق و مالک زموږ خوږ رب زموږ عظیم رب چې کوم احکامات لازم کړي دي، په هغې کې محض او صرف محض د بنده فایده ده، د رب پکې هېڅ فایده نشته. او د رب ذوالجلال په دغې عباداتو باندې د خدای کې څه زیاتوالی نه راځي، او که چا د فرایضو د احکامات تر سره نه کړل نو د الله تبارک وتعالی په خدای کې څه کمی نه راځي، کل کائنات په سجده پرېوځي، خدا زموږ به همغه رب العالمین به بیا هم وي. او که چېرې ټول العیاذ بالله کافران شول، رب العالمین به ما شاندې رب العالمین وي. دوستانو، زموږ به نننی موضوع دا وي چې که چېرې په انسان له الله تبارک وتعالی وس ورکړی وي، پیسې ورکړي وي، مال و دولت یې ورکړي ورته، نو رب ذوالجلال لکه څنګه په نورو مختلفو احکاماتو کې مونږ ته د مراتب را لیږلي، د فرضیت او د واجب او د سنت او د مستحب درجې را لیږلي، همدا شان دی کله انسان ته چې کله مال و دولت میلاو شي او الله پاک ولا څه پیسې ورکړي، څه روپۍ او مال و دولت ولا ورکړي، نو په دې کې د رب ذوالجلال طرف نه څه احکامات لاګو کیږي چې هغې ته یو درجه د فرض ویلی شي، یو درجه د واجب ویلی شي، او یو درجه د سنت ویلی شي، او یو درجه د مستحب ویلی شي. چې کله انسان سره په لاس کې مال راغی او کال په تیر شو، نو فرض و درجه دا ده چې انسان به زکات ورکوي، کال په کال باندې به زکات ورکوي. د واجبو درجه دا ده او د واجبو مرتبه دا ده چې کله کال په کال باندې الله په فضل سره انسان روژې ونیسي، نو د غټ اختر په د واړه اختر په سحر باندې خلک پیسې ورکوي، سرسایه چې هغه واجب ده. یا یو انسان دی په خپله باندې ووایي چې که د فلانکې کار مو شو نو زه به دومره دیګه ورکوم او دومره پیسې به ورکوم او دا به کوم او دا به کوم، نو هغه ته نظر ویلی شي دا درجه هم د واجبو ده. دارنګې که چېرې مونږ وګورو نو فرض درجه کې
که چېرې موږ د زکات یو ټچ ورکړو چې هغه عبادت جاني هم دی، عبادت مالی هم دی. چا سره پیسې راشي الله پاک فرمایي چې تاسو لاړ شئ حج وکئ. نو دا د فرضو او د واجبو درجه ده. او بیا که چېرې موږ وګورو نو انسان په خپله باندې که چېرې د نصاب برابر پیسې نه وي نو بیا د صدقاتو دایره شروع کیږي، د صدقاتو د ورکړې دایره شروع کیږي. نو په صدقاتو کې بیا څه داسې مراتب راځي چې په هغې کې سنتوالي طرف ته چې ډېر انسان محتاجه شي او انسان بېوسه شي، خو زکات په نه وي فرض، خو لیکن بېوسه انسان لکه څنګه زموږ په ترکي کې داسې حالات دي، په دارنګې په شام کې، اردن کې. نو په دې کې داسې حالات دي چې که انسان په خپله باندې وس نه کیږي او فرض درجه په نه وي هم، نو په داسې حالاتو کې د خپل وس مطابق چې فرض نصاب نه رسېدلی نو څه ورکړه چې دا روایتو نه ثابته ده، دا درجه د سنتو په شان دی موږ ته په نظر باندې راځي. او دارنګې چې کله یو انسان الله په نوم باندې ورکړه کوي او یې زکات چا ورکړی دی او پوره کړی دی، او مثال 10 لکه روپۍ زکات په فرض دی ورکړی دی زکات، هغې نه بعد چې دی الله په نوم څه ورکوي هغه صدقه ده او مستحب ده. یا مثال یو کس دی هغه سره نصاب نه دی برابر، زکات په نه دی فرض، خو لیکن بیا هم 2-3 روپۍ لري چې هغه سره 10-20 روپۍ په جیب کې زیاتې وي، الله په نوم یې فقراو ته ورکوي، دا د مستحب درجه ده. نو دوستانو دا چې کوم مالی چې کوم احکامات دي دا خو یو وسیع دایره لري، خو زه به دا ووایم چې موږ به نن په دې موضوع باندې خبرې ترې کوو چې دا فرض کومه درجه ده د زکات، دا په مسلمان باندې کله فرض کیږي او مسلمان به کله زکات ورکوي او مسلمان به په کله په ده باندې د الله پاک طرف نه چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، وآتوا الزکات چې بار بار قرآن کریم کې راغلی، په دغې حکم باندې به موږ کله عمل کوو، دا حکم به موږ ته کله متوجه کیږي. نو دوستانو زکات یو خوږ عبادت دی، یقین وکړئ په رب باندې چې زکات یو خوږ عبادت دی. مونځ په خپله باندې یو ښکلی ذوق لري، حج به یو ښکلی ذوق لري، هر عبادت یو خپله مزه لري. خو چې چا باندې زکات فرض شي او ته د جیب نه پیسې راوباسې، ګټلې تا دي او خولې په تا ویستې دي، شوګیرې په تا کړي دي، مسافرتیې په تا کړي دي، سهار په وخت باندې دوکان ته تتلې، ډیوټۍ ته تتلې، او بیا کال په کال باندې الله درته ووایي چې ما د پاره په 100 کې 2.5 روپۍ ورکا. نو چې کله دا انسان د پیسې ورکوي نو زکات او د ورکړې یو خپل خوند دی، یقین وکړئ یو خپله مزه یې ده، یو خپل میټاس یې دی. او دا به چا ته معلومیږي چې کوم کسان یې ورکوي هغوی ته به معلومیږي، خو په شرط په دې باندې به معلومیږي چې د حلالو پیسو نه زکات ورکوي. په دې باندې هم یې خبرې ترې کوو چې حرامو پیسو نه چې زکات ته ورکوي د هډو زکات دی نه، او نه میټاس معلومیږي، نه خوږوالی معلومیږي، او ثواب خاص هم داسې حال دی چې ثواب هم ورته نه میلاویږي. خو دوستانو زموږ به چې کومې خبرې تریبي پروګرام اخیره پورې په همدغې زکات باندې دي. دوستانو مسایل خو ډېر زیات دي، زکات په چا باندې فرض دی او زکات د فرضیت سره متعلقه کوم احکامات یا خو ډېر زیات کتابونو لیکلي دي، خو مین جمله د هغې نه به مونږ څه بعضې طرف ته اشارې به کوو، خو دوستانو په غور باندې به اورئ. دوستانو زکات په چا باندې فرض دی او دا موضوع موږ په دې ځای کې ولې منتخب کړه په دغې زبره کې میاشته کې، اول دا خبره کومه زمونږ چې څومره مسلمانان دي، پښتانه دي، زما د تجربې او د مشاهدې مطابق په 2 میاشتو کې خلک زکات ورکوي. یو په زبرګه میاشت کې د ډېرو خلکو زکات کال پوره کیږي، په زبرګه او په دغې رجب میاشت کې خلک زکاتونه ورکوي، او څه کسان داسې وي چې هغوی رمضان کې زکاتونه ورکوي، د هغوی کال په رمضان کې د پوره کېدو کوشش کوي، او د هغوی سوچ او فکر دا وي چې رمضان کې چونکې نفل هم په فرض وي او فرض هم په 80 درجې باندې ثواب میلاویږي، نو ډېر خلک داسې هم وي چې په رمضان کریم کې او رمضان المبارک کې زکاتونه ورکوي چې مونږ زکات یو په 80 او په یو په 70 باندې قبول شي. هغه هم درست خبره ده. څوک په دغې زبرګه او بزرګه میاشت کې ورکوي، په دې کې هم ثوابونه چې دا درانه وي د الله پاک د طرف نه، نو دې وجې نه دې خلک په دې میاشت کې ورکوي. نو په دې میاشت کې چونکې زکاتونه به ډېرو خلکو الحمدلله ورکړي هم وي، ورکوي به زکات هم، او دارنګې آینده د میاشته کې چې د بارات میاشت ورته ویلی شي، د شب بارات میاشت ورته ویلی شي، په دې میاشت کې هم خلک زکاتونه ورکوي. عمومي توګه باندې بیا په رمضان کې لږ ډېر اهتمام کیږي.
خو دا مسایل جنرلی اورېدل ضروري دي. که چا باندې نه وي فرض هم دا مسلې ځکه واورئ چې الله پاک نه امید وساتئ چې نن دې کال باندې زکات اخیستونکی شوې، روان کال باندې الله پاک کریم ذات ته کیدای شي زکات ورکوونکی شي. نو دا مسایل جنرلی زده کول هم پکار دي چې دا زموږ د ژوند سره تړلی شوي خبرې څه پته لګي چې زکات اخیستونکی کال له زکات ورکوونکی جوړ شي. ځکه چې مالک الملک چې دی او رزاق او فتاح او رازق چې دی دا زموږ پاک رب دی، زموږ خوږ رب دی. نو دې وجې نه دوستانو زکات په چا باندې فرض کیږي دا کتونکي دا مسله په غور باندې واوري، بیا روایتو آیاتونو مبارکو طرف ته به راځو. زکات په چا باندې فرض دی دوستانو؟ زکات په هر هغه چا باندې فرض دی چې چا سره 2.5 تولې سپین زر موجود وي یا 9 تولې سره زر موجود وي. 2.5 تولې 52 تولې سره زر چاندي موجوده وي او یا چا سره 9 تولې سره زر موجود وي، په دغه کس باندې زکات فرض دی. اوس که چېرې چا سره سونه نشته، چا سره سپین زر نشته، پیسې دي ورسره یا د کار روزګار جنرال سټور دی، ځمکه ده، پراپرټي ده، یا څه دي یا څه دي، داسې څیزونه یې ورسره، نو بیا اسلام دا وایي چې دا 2.5 تولې سونه 2.5 تولې سپین زرو چې څه قیمت دی د دې په قیمت برابر چې چا سره پیسې موجودې وي یا د 2.5 تولو سونې په برابر باندې پیسې نه بلکې مال د تجارت ورسره موجود وي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. اوس یو توله سپین زر په 100 روپۍ باندې دي، چونکې موږ خو پاکستان کې اوسېږو که نه، ښکلی ملک دی، خو لیکن چې څوک یې چلوي لکه یو ښکلی گاډی دی خو لیکن ډرایور یې برابر نه وي، کله په 60 کې روان کړی، کله په 120 کې روان کړی، کله رکشې باندې بریک نیسي او کله یو طرف ته ډز ورکوي، کله بل طرف ته ډز ورکوي، کله شاته پسې بل گاډی لګي. نو پاکستان خو ښکلي گاډي مثال دی، خو دا چلوونکي سیاستدانان یې چونکې دا بې خونده ډرایوران دي، نو دې وجې نه موږ دا خوږ پاکستان کله ټیر پنچري او کله باډي لګېدلی وي خو تکلیف ورته رسېدلی وي، لنډه ده. نو موږ خوږ پاکستان کې اوسېږو، د دغې بیکاره ډرایورانو په ډرایورۍ کې ژوند تېرېږي، نو نه شپې چې وده کېږو د سپینو زرو سرو زرو یو قیمت وي، چې راویښېږو نو بیا یې بل قیمت وي. نو دارنګې اوس په قطعا هم موږ نه شو ویلی چې د 52 تولې د چاندۍ دومره قیمت دی، ځکه چې ما عرض وکړو چې پاکستان کې اوسېږو د قیمتونو هېڅ پته نه لګي. خو چې کله مې انسان زکات ورکوي نو 2.5 تولې سونه چې چا سره سپین زر چا سره موجود وي، نو که 1,15,000 ده، که 1,10,000 روپۍ دی، نو دا حساب دا موږ به خپل هسې د پوهې دپاره به موږ ووایو، قطعا به نه وایو، موږ به 1,00,000 روپۍ موږ مقرر کړو چې 2.5 تولې سونه چې د سپین زر چې دي دا په 1,00,000 روپۍ دي. نو چې چا سره مثلا 1,00,000 روپۍ دي او کال په تیر شي او د قرضې نه د قرضم په دې کس باندې نه وي او 1,00,000 روپۍ وي، نصاب ته برابرې شوې، کال په تیر شو، نو په دغه 1,00,000 روپو کې 2,500 روپۍ زکات دی، 2,500 روپۍ زکات دی. نو بیا د هغې حساب مطابق چا سره 1,50,000 روپۍ دي، چا سره 2,00,000 روپۍ دي، چا سره 15,00,000 روپۍ دي، چا سره 50,00,000 روپۍ دي، چا سره 1,00,00,000 روپۍ دي. نو آسان او ډېر ساده حساب دی چې په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ زکات دی. بیا د انسان خپل ځان سره حساب کتاب ولګوي چې ما سره 100 روپۍ دي، نو هغې مطابق په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ زکات شو. اوس یو زنانه ده، هغه به هغې سره سپین زر دي، اکثر د زنانو سره خو سپین زر نه وي، خو که چا سره سپین زر وي نو 2.5 تولو ته رسېدلي په هغې باندې زکات فرض دی. که چا سره سره زر خو هر چا سره شته، تقریبا سونه د هر چا سره شته، نو د هغې حساب دا دی چې چا سره 9 تولې سونه ده یا د 9 تولو نه زیاته سونه ده، 8 تولې ده، 9 تولې ده، 10 تولې ده، داسې خویندې هم شته 100 تولې دي ورسره، 120 تولې سونه ده ورسره، او بیا په دغې دور کې چې سونه په 100 روپۍ باندې خرڅېږي. نو بهرحال نو چې چا سره 9 تولې سونه ده، په دغې خور باندې، دغې مور باندې، دغې نیاګۍ باندې زکات چې ده فرض دی. اوس ځان له خبره ده چې مورکۍ یا خورکۍ زکات تیر 10 کاله یې هم نه دی ورکړی، واده شوی دی په 2010 کې او 2023 دی، په 2010 نه واخله 2023 پورې هغې سره 10 تولې سونه ده، څه وله مور کړې وه او څه وله خاوند کړې وه، او څه په ماشومتوب کې په خپله باندې لږه ډېره ورسره وه، پلار وله عمرې نه لږې راوړې وې، یوه ګوتمه نیمه ورته راوړې وه یا ورور ورته ولۍ ملۍ راوړې وه. نو چې کله حساب ولګولی شي، واده وشو
په 2010 کې او 10 تولې سونه ده ورسره او نو دا 10 تولې سونه اوس یې نه دی ورکړی 2010 نه. نو 2010 کې په 100 روپۍ توله وه حساب ولګولی شي چې 100 روپۍ توله وه د 10 تولو 100 روپۍ راځي هغې مطابق د 2010 حساب مطابق به زکات ورکړي. 2011 کې په 100 وه حساب یې ولګوي ریټونه معلومیږي زرګر سره انسان رابطه وساتي نو بیا د اندازې مطابق بیا د 10 کالو زکات به ورکړي. اوس که انسان خوراکۍ ووایي یا مورکۍ ووایي چې یاره دا سونه مونږ د دومره پیسې خو مونږ سره نشته یا مثال 2020 کې چا واده کړی یا په دې کال باندې 2012 کې چا 2022 کې چا واده کړی 2023 کې کال پوره شو نو ښځې سره خو دومره پیسې نه وي چې دومره زکات وله ورکړي. مثلا چې چا به کمې خوراکۍ باندې 50,000 یا 80,000 روپۍ زکات مثلا فرض شو پې نو چې دا 80,000 زنانو سره چرته وي بیا د خاص کر زمونږ چې کوم کسان پروګرام اوري د دوی سره خو دومره نه وي اگر چې بعضو کسانو خویندو سره به وي هم جاب به کوي یا به خاوند به لږ وسداره وي پیسې میسې به ورکوي جمع ممه به کوي دا کمې خویندې نو بهرحال دی بیا کم ځای نه ورکوي. یاد ساتئ اصلي روپۍ چې دا سونه ده او سپین زر دي دا کاغذونه چې څه ته مونږ روپۍ وایو که نه دا پیسې چې څه ته وایو دا خو وروستو رایج شوې دا خو پیسې وروستو ایجاد شوي دي. اصل پیسې سپین زر دي او سره زر دي چې مخکې زمانه کې به ورته درهم او دینار به ورته ویل. دینار به څه شی و د سرو زرو سکې ته به دینار ویلو او د سپینو زرو سکې ته او پیسې ته به درهم ویلو. نو مخکې دینار او درهم او هغه جوړ هم د سپینو زرو نه و جوړ هم د سرو زرو نه و خو بیا وروستو دا سپین زر او سره زر سکې به دا دومره چا ګرځولی نه شوی نو بیا وروستو دا کرنسي رایج شوه او کرنسي مونږ ورته پیسې وایو روپۍ ورته وایو نو روپۍ خو اصلي روپۍ نه دي اصلي روپۍ سره زر او سپین زر دي نو آرام سره ښه مزیدار داسې به وکړي چې سونه به ورته خرڅه کړي او پیسې به ورله ورکړي. نو د دې د وجې نه یا سونې حساب مطابق چې کوم جوړیږي خو اسان حساب دا دی چې د سونې حساب به ولګوي او چې سونه د 100 روپو راځي هغې مطابق به که خاوند نه اخلي که خپلې وي در سره او که نه د خاوند سره وي نه در سره خپلې نغدې شته ښه په سور باندې به سونه خرڅه کړي او زکات به وباسي. او که بیا وایي چې دا خو چې کال په کال دا پیسې مونږه زکات مونږه سونې نه وباسو نو دا سونه خو به ډېره شاته راشي چې ګټه په رشته نو په سونه خرڅه کړه او چاله یې په ګټه باندې ورکړه یا کاروبار په شروع کړه پیسې هم درله ګټي. خو لیکن د پښتنو په ملک کې چې مونږ اوسیږو سونه خرڅول خو غټه بېغیرتي ګڼلی کېږي او په معاشره کې خو غټ یو عیب دا دی الله سونه یې خرڅه کړه چا خرڅه کړه فلانکې خاوند ته سونه خرڅه کړه کاروبار دپاره او ښځې په خپله باندې سونه خرڅه کړه او بیا مور ته هم نه وایي چې هره مور یې دا سونه مه خرڅه کړې رونو ته هم نه وایي او ډېر یو عیب په شان دی په کار وي حالانکې دا ټول چې دي دا ټول یو بیکاره خبرې دي. اسلام چې موږ ته څه وایي او اسلام چې کوم تعلیمات دي په هغې باندې عمل کول پکار دي. نو ساده الفاظو کې ما گزارش وکړو چې زکات په چا باندې فرض دی چې 250 نیمې تولې سپین زر ورسره یا 9 نیمې تولې سونه ورسره او یا د 250 نیمې تولو د سپینو زرو قیمت مثلا 1 लाख روپۍ چا سره وي او کال په تیر چې په هغه باندې زکات فرض دی. یو مسله ډېره زیاته اهمه ده او په دې باندې به خبرې اترې کومه چې چا سره لږه سونه ده او لږ سره سپین زر دي یا چا سره سره زر شته خو 9 نیمو تولو نه کم دي او پیسې هم ورسره شته په دې باندې زکات شته که نه شته ځکه چې 9 نیمې تولې ډېرې تولې دي نو لحاظه چا سره 1 تولې چا سره 2 تولې چا سره 3 تولې نو په دې او پیسې هم ورسره شته دی نو په دې باندې زکات شته او که نه شته په دې باندې لږ خبرې اترې کوو چا خبره لږ ګپ شپ په لګو خو وړې د مینه بعد چېرته به ځئ نه موږ سره اوسئ واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه شي وایو مونږ ډېره دلچسپه او باریکه موضوع شروع کړې وه زکات په چا باندې فرض دی او دې مسلې طرف ته مونږ راورسېدو چې که چا سره نصاب د سپینو زرو نصاب د سرو زرو او نصاب د پیسو نه پوره نصاب یې څه شی نصاب د سونې 9 نیمې تولې نصاب د سپینو زرو 250 نیمې تولې او نصاب د پیسو چې دی تقریبا اندازې مطابق 1 लाख روپۍ و دا نصاب چا سره نشته
سونه ورسره مثلا 3 تولې ده او سپین زر ورسره یو ګوتمه 2 ګوتمې ورسره شته یو 3-4 تولې ورسره شته دی او پیسې هم ورسره شته دی پیسې هم ورسره د 15,000 روپۍ شته دی نو آیا په دې باندې زکات شته که نه شته حالانکې 3 واړه څیزونه ورسره شته یا په دغې 3 کې ورسره 2 شته نو آیا په دې باندې زکات فرض دی او که نه دی فرض نصاب خو نه دی پوره یاد ساتئ چې کومو څیزونو نصاب نه دی پوره خو شته دی ورسره دا ټول څیزونه به یو ځای کولی شي او بیا به کتلی کېږي چې آیا د پیسو نصاب ته د سپینو زرو نصاب ته قیمت رسیږي که نه رسیږي مثال طور پر اوس 1 توله سونه ده او ورسره یو 2-3 تولې سپین زر موجود دي نو چې دوی دواړه یو ځای کو سره د 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي که نه رسي خامخا رسي ځکه چې نن سبا خو تقریبا اندازې مطابق د پاسه 2 لکه روپۍ توله ده نو او نصاب څه شی دی د سپینو زرو نصاب دا دی چې تقریبا 1 لک روپو پورې قیمت لري نو چې 1 توله ده او سپین زرو سره شته نو اگر چې دواړه نصاب برابر نه دي خو چې دواړه راجمع کړی شي نو د سپینو زرو د قیمت نه زیات قیمت راځي نو لہذا په دې کې زکات بیا شته اگر چې 1 توله سره زر دي او 1 توله مثال طور پر یا 2 توله یا 3 توله سپین زر دي د یو ځای کولی به شي په دې باندې زکات فرض دی اوس ما لکه څنګه عرض وکړو چې اکثر کسانو اوس کورونو کې سپین زرو رواج نه دی سره زرو پیسې وي نو که چېرې چا سره د 9 تولو نه کم سونه ده زه بار عرض کول غواړم 1 توله ده 2 تولې دي 3 تولې دي خو د 9 تولو نه سونه کمه ده او دغې زنانه سره پیسې شته نو په دې باندې زکات فرض دی او که نه دی فرض دې پیسو ته به کتلی کېږي که چېرې دا پیسې داسې وي چې ځي راځي مثلا د فیسونو پیسې ورسره کله مور سره وي یا مثال زنانه چونکې سونه خو د زنانه وي مور سره د فیسونو پیسې دي یا د سبزۍ پیسې دي ایندا 15,000 یا 10,000 روپۍ دي لاړې او بیا راغلې او بیا ولګېدې او بیا لګې راغلې او خاوند نه اخېستې او تلو راتلو والا پیسې دي خو که چېرې بیا 5 تولو 9 تولو نه کمه یي سونه نو بیا زکات په نشته خو که چېرې داسې پیسې وي چې هغه د تلو راتلو والا نه وي بلکې اضافي پیسې ورسره پرتې وي اضافي رقم ورسره پروت وي او داسې رقم ورسره پروت وي چې دغې پیسو باندې هم کال تیر شي په دغې پیسو باندې او په دغې سرو زرو باندې هم کال تیر شي داسې پیسې ورسره نو په دې صورت کې بیا په دې ښځه باندې زکات فرض دی 2 تولې سونه یا 1 توله سونه ده ورسره او دارنګه یو 15,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ ورسره دي او ایښودي دي پیسو باندې هم کال تیر شو او سونه باندې هم کال تیر شو اگر چې دا 15,000 دي او دا 1 توله ده خو چې دا سره جمع کړی شي نو هغه 1 لک چې کوم موږ نصاب جوړ کړی دی مثلا دغه 1 لک نه خو زیات دي لہذا په دې باندې زکات چې ده فرض دی او دا په همدې باندې فتوا ده نو لہذا زه په دې باندې ځکه عرض کول غواړم چې دې باندې ځکه ما زوره نه ورکړه چې زموږ څومره خویندې دي یو خو به د الله پاک شکر په دې باندې ادا کړم چې کله زما د زکات مسله په ټي وي باندې چیړلې ده او د سونې حساب کتاب مونږ مسایل واضح کړي دي زموږ داسې خویندې هم شته چې په 2000 کې واده شوی دی او په 2020 کې مونږ ته کال کړی و او ویل چې ما د 10 کالو زکات نه ورکړی او هغې بیا په پرسنل کې سلام دعا وساتله او د 10 کالو زکات یې ورکړو او غاړه خلاصه کړه دارنګې په 1000 زنانه الحمدلله و شکر لله چې 1000 زنانه زموږ په کتونکو کې چې مخکې د زکات په مسله باندې نه و پوه هغوی 1000 زنانه و خویندو میندو هغوی باقاعده د خپلو سونو زکات او د خپلې سونې زکات ورکړو یعنې غاړه یې ازاده شوه د دوی هم غاړه ازاده شوه موږ ته پکې اجر و ثواب میلاو شو او غریبانانو هم پکې ښه وشوه چې هغوی ته پکې د ثواب سره سره هغوی ته پکې مالي تعاون ورته میلاو شو زموږ څومره خویندې دي گزارش عرض کول غواړم چې کوم خویندو تیر کال زکات ورکړی د سونې نه هغوی بې دې کال هم ورکوي سونې نه زکات او بیا عرض کول غواړم چې که چېرې پیسې در سره نی سونه به خرڅئ سونه اصل پیسې دا خرڅه کو ورکه زکات او که وایي کال په کال باندې نو ما عرض وکړو چاله کاروبار کې ورکوي خاوند دی ورکوي خرڅول عیب نه دی خرڅول د پښتنو معاشره کې خو به د عیب وي خو د الله او د رسول طرف نه عیب نه دی الله پاک او د رسول پاک طرف نه عیب دا دی چې ته سونه نه خرڅې او ته سونه نه ورکې کاروبار وغیره په نه کې او زکات هم نه وباسې د ټول نه عیب ټول نه غټ عیب الله او رسول په دربار کې هم دا دی
چې ته زکات نه ورکې. پښتانه دي خپل کار به کوي، د ستا په قبر کې بل څوک نه سمبلي چې زموږ څومره خویندې دي یا زموږ څومره میندې دي، د ستاسو په قبرونو کې به هغه خلک نه سملي چې د چا د وجې نه تاسو زکات مثلا نه وباسئ او سونم په کور کې پرته ده او اچار ته جوړوئ. دغې سونې نه د دې دپاره چې خلک بیا څه وایي نو هغه خلک د ستاسو په قبر کې نه سملي، او نه چې انسان الله پاک ته مخامخ شي او الله پاک وفرمایي چې ای بنده تا په کال باندې زکات تا باندې فرض او 20 کاله د واده شوي یا 10 کاله یا 50 کاله د واده شو، د 50 کالو زکات در باندې فرض دی، ای بنده تا ولې نه دی ورکړی. نو په دې وخت کې هغه خلک به ستا جواب د الله په دربار کې نشي ورکولی چې کومو خلکو د وجې نه مونږ دغې عظیمې فریضې نه او دغې عظیم اجر او ثواب نه مونږ محرومه پاتې یو. نو ګزارش دا عرض کولو غواړم سونه ده چې پیسې در سره شته خو زکات یې ورکوه، او که نه در سره شته نو غاړه ځان له مه بندوه، غاړه ځان له کله مه بندوه، د هغې زکات ورکوه، په هغې باندې کاروبار روزګار پرې وکړه. وکوی چې څوک بې وتښتي او څوک څه نو د تښتې والا خلک هم معلوم دي او ښه خلک هم شته دی. بهرحال دوستانو زموږ څومره خویندې دي زکات وباسئ د سونې والا، خپلې غاړې خلاصې کوي، الله او رسول ته غاړه خلاصه کوي. یو طریقه یې پکې زه به پکې دا هم وړاندې کوم او دا زموږ خویندې کوي هم داسې، خو لیکن په دې کې هم دا یو مسله پکې ضرور شته چې که چېرې تاسو زکات نشئ ورکولی نو په ژوند کې مثال طور پر 2 لورانې دي او مثال طور پر یا 3 لورانې دي، یو زوی دی او باقاعده ملک په طور باندې، اختیار په طور باندې، قبضې په طور باندې 10 تولې سونه در سره او 2 لورګانې دي، یو د زوی دی 4 تولې 3 تولې زوی ته ورکړه چې بچې دا د ستا شو، واده وکړو یا واده به درله کوو دا د ستا دي، هغې له په قبضه کې ورکړه. بیا که ته ځان سره ږدې امانتن یې ځان سره د زوی دپاره کېږده، 3 تولې یو لور له ورکړه، 3 تولې بل لور له ورکړه، 3 تولې زوی له ورکړه، 1 توله نیمه ځان سره کېږده. نو په دې صورت کې بیا ته زکات نه بچ کېدی شي، خو هغې کې به بیا عمده شرط وي چې تا سره اضافي پیسې نه وي. که اضافي پیسې در سره وي نو بیا په ټولو باندې همغه شان بیا به فرض راځي. نو لحاظه که چېرې یو انسان داسې تقسیم هم کي او پیسې ورسره نه جوړیږي او داسې پیسې ورسره چې زی راځي په هغې پیسو باندې هم زکات کال نه تیریږي نو بیا په دې باندې بیا زکات نشته دی. نو که چېرې داسې کسان وي چې سونه ورسره وي او د زکات ورکولو پیسې ورسره نه وي نو هغوی دپاره بهتره هیله یو دا ده چې خپلو بچو له ملکن قبضن اختیارا یې ورته ورکړه. البته بیا خپل ځان سره هغه ږدي زوی دی یا لورګانې د ځان سره ږدي او که بیا یې تاله امانت په طور باندې درکوي. یو داسې وي چې دا مسله م یاد ساتئ چې مور ووایي چې کله واده زوی له کوم نو 3 تولې به بیا ورکومه، 3 تولې د زوی شوې او 2 تولې د لور شوې او دا بل مشره لور د 3 تولې د هغې شوې. نو په دې طریقې باندې چې بیا یې کله وي داسې واده او اراده دا وي چې زه به دومره تولې ورکوم بیا هم زکات فرض دی. یو اراده وي چې ورکومه به یا یې شوې نو په دې طریقې باندې زکات فرض دی. او یو دا وي چې نه باقاعده هغوی له اختیار ورکړي، قبضه وله ورکړي، نو خپلې قبضې نه یې وباسي، خپل اختیار نه یې وباسي او خپل زامنو لورګانو ته یې ورکړي. بیا د نصاب نه کمه شو خبره، د لور سره هم نصاب نه کمه ده، بلې لور سره هم نصاب نه کمه ده، زوی سره هم نصاب نه کمه ده، ستا سره هم نصاب نه کمه سونه شوه نو په یو باندې هم زکات نشته. خو چې نورې پیسې ورسره نه وي او نور سپین زر ورسره نه وي نو بیا دا یو طریقه شته. خو هم په دې صورت کې چې کله تا سره زکات پیسې پوره کېږي نه نو غاړه په دې طریقې باندې آزاده که. او که هسې چلول جوړې نو بیا چلول مطلب دا شو چې ته د عبادت نه ځان محرومه کوې، د زکات غوندې عظیم عبادت نه ځان محرومه کوي او چلول ورته جوړې پیسې در سره شته خو په دې چلول باندې په زامنو په لورګانو کې تقسیم کې ولورې کې نو زکات نه ځان پټول مقصد دا شو چې د عبادت نه ځان پټول دي. عبادت نه ځان پټول مقصد دا شو چې الله رضا نه ځان پټول دي. الله رضا نه ځان پټول مقصد دا شو چې تا بیا آخرت کې خیر عافیت او خوشحالي او جنت نه دی پکار. نو چې چا سره وي ځان ترې نه مه پټوئ، هیلې مه جوړوئ، بیا زکات ورکئ. خو که چېرې چا سره پیسې نه وي نو هغوی دپاره دا یو مسله علما کرامو لیکلې ده. بهرحال دوستانو چې هر څومره په خپلو الفاظو کې ووایمه چې زکات څومره فرض دی، زکات څومره اهمیت لري، نو ډېرې زیاتې خبرې دي په دې باندې، کم مسایل دي په دې باندې. نو په هغې باندې هم لکه ما عرض وکړو چې کتابونه ترېنه ډک دي خو چې کومې اهم زه ګڼمه چې زه خپلو کتونکو ته ورسوم کم مسایل ورسره زه شیر کړم نو عمده دي دوستانو. دې دپاره
زکات تاسو ورکوئ. یو اهم مسله ده چې چا واده نه کړی، واده چا نه کړی او که هلک دی او که جینۍ دی، هغې سره پیسې شته او نوکري کوي. یو کس دی هغه ډاکټر دی او هاوس جاب کوي، 80,000 روپۍ تنخواه ده او د کور کې پیسې ورکوي نه، مور او پلار او مشر ورور مثلا کور چلی، د سره پیسې جمع دي. یا یو خورکی ده، ډاکټر ده، استاذ ده، یا څه خویندو سره دي، پیسې هم دي ورسره، لږه سونه هم ده ورسره، په هغې باندې بې واده کړي کس باندې زکات شته که نه شته؟ نو ښکاري داسې چې په دې باندې به هم زکات وي. خو لیکن دا یو اشکال ضرور شته، لږ وضاحت عرض کولو غواړم. دمې نه بعد چرته مه ځئ، موږ سره اوسئ، واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه شي وایو. لکه څنګه ما عرض وکړو چې چا واده نه کړی، ځوانان خویندې وروڼه وي، هغوی سره پیسې یا سونا یا نصاب د زکات پوره هغوی باندې زکات شته که نه شته؟ دوستانو یاد ساتئ زکات په چا باندې فرض دی چې مسلمان وي، یعنې کافر باندې زکات نشته، عاقل وي یعنې په مجنون باندې زکات نشته، او بالغ وي، بالغ یعنی په نابالغه باندې زکات نشته، او آزاد وي یعنی په غلام باندې زکات نشته. نو چې څوک عاقل وي یعنی کوپړی کار کوي، یعنی اول مسلمان وي، عاقل وي او بالغ وي او آزاد وي، په داسې کس باندې زکات فرض دی. اوس په هغه چې چا باندې زکات فرض دی، په هغې شرایطو کې دا څیز نشته چې واده کړی دی او که غیر یې واده کړی دی، په هغې شرایطو کې دا نشته. فرضیت دپاره چې کوم شرایط دي په هغې کې دا نشته. و چې چا سره پیسې دي چې عاقل وي، بالغ وي او آزاد وي، مسلمان وي، په هغه باندې زکات فرض دی. اوس چې کوم بې واده کړی دی، هغه عاقل هم دی، مسلمان هم دی، عاقل هم دی، بالغ هم دی او آزاد هم دی. نو داسې کس چې څوک وي په هغه باندې زکات فرض دی. نو لحاظه چې کومې خویندې دي زمونږ او هغوی مثال طور پر جاب کوي، یا څه کوم طرف نه ورته پیسې راغلي، څه وله مور سونه وغیره ورکړې ده، ځان یې خو زکات نه ویسته، خو لور له دا ثواب په پیرزوینه باندې ورکړو چې دا ثواب د ستا وشي، ته زکات ورکوه. نو لور له یې څه ورکو. دارنګې یو کس دی هغه خپل بعضې نوجوانان دي، هغې جاب کوي، هغې ایجوکیشن کړی وي، هغې تعلیم کړي، ښه جاب کوي وغیره وغیره، یا ښه روزګار کوي او هغه سره پیسې راشي. او دا خبره ما ته ځکه رایادېږي چې کله مونږ په یو سکول یو اداره کې ایز ا پرنسپل ما کار کولو، نو په هغې کې یو ټیچر و، هغه بې واده کړی و او هغه به تنخواه راتله، نو مونږ به دا تنګولو چې ته پیسې جمع کوې او بینک له لاړې شي او پیسې راوباسې نه. وایي چې ما لګېږي نه، کور کې هر څه روان دي، هر څه پکې برابر دي او بس ما پیسې لګي نه، نو زه یې ولې راواخلم؟ نو هغه سره ماشاءالله ډېرې پیسې جمع شوي. نو ما ته چې په دې باندې زکات شته که نشته؟ نو ما ورته دا خبره کوله چې د دې دپاره زکات فرضیت دپاره شادي شده او غیر شادي شده څه ضروري نه دی او نه ولا شرط دی. نو لحاظه چې کوم خویندې وروڼه وغیره هغې سره نصاب پوره وي، 1,00,000 روپۍ ورسره وي، هغې باندې کال تیر شي، ضروریاتو نه اضافي پیسې وي، نو په هغې باندې زکات فرض دی. یعنې تر دې پورې تاسو دوستانو یاد ساتئ یو کس دی هغه ځان دپاره حج لځي او ځان دپاره پیسې جمع کوي، زه به انشاءالله حج لځم، او نن سبا خو حج هم 10 لکه نه زیات په خرچه پکېږي، او پیسې جمع کوي او پیسې ورسره شته دی، 2 لکه دي، 3 لکه دي، 4 لکه دي، یو 15-16 لکو روپو پورې جمع کړي، زه په دې باندې حج لځم. نو یاد ساتئ دوستانو، اگر چې د حج دپاره جمع کړي، خو چې کال په تیر شي، په دې باندې هم زکات شته دی. نو دې نه زیاته زه وایم چې پرکشش مسله به نه وي چې بس په دې باندې ځان پوه کړي چې کوم یعنې یو بله فریضه ته په ادا کوي چې هغه حج دی، او هغه حج فریضې دپاره چې کومې تا پیسې جمع کړي دي او په هغې باندې کال تیر شي، نو زکات به په هغې باندې ورکوي. یعنې یو فریضې دپاره جمع کوي، خو بلې فریضه به هم پکې ضرور ادا کوي. دا نه چې بس هغې فریضې دپاره کومه، نو لحاظ زکات به په دې باندې نه وباسم. نو هغې دپاره هم زکات چې دا فرض دی. نو چې کوم غیر شادي شده دي هغوی باندې دوستانو یاد ساتئ زکات چې دا فرض دی، که هغه هلکان دي که هغه جینکۍ دي، په هغوی باندې زکات چې دا فرض دی. الله کریم د دغې
زکات فیوزات او برکات زموږ نصیب فرمایي. دوستانو خبرې خو ډېرې دي خو چې کوم آیات کریمه زه عرض کول غواړم چې زکات څه فواید دي انشاءالله نیکسټ پروګرام کې بیا په دې باندې لږ وضاحت کوو چې زکات څوک نه ورکوي د هغې څه نقصانات دي او څه فضایل به هم بیانوو څه نقصانات به هم بیانوو چې څوک یې نه ورکوي. انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې هم په دې باندې خبرې اترې کوو ځکه چې موضوع ما خیال چې کور نه شوه ما ته داسې اندازه لګي خو دا آیات کریمه زه ضرور عرض کول غواړم. سورة توبه آیت نمبر 103 کې رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چاته فرمایي خپل محبوب کریم او حبیب لبیب ته ارشاد فرمایي خذ ای زما حبیبه واخله من اموالهم د دغې خلکو د مالونو نه خپلو مالونو نه یې واخله صدقتن زکات د څه دپاره فایده به یې څه وي 3 فایدې دي. یو دا تطهرهم چې دوی پاک کی وتزکیهم بها او د دغې زکات او صدقې ورکولو او زکات ورکولو په ذریعه باندې به دوی ته مزید پاکی نصیب شي. وصل علیهم او یا رسول الله چې څوک دله زکات درکړي لکه دعا مو ورته وکړه ان صلاتک سکن لهم ځکه چې ستاسو دعا دغې خلکو دپاره ډېر زیات باعث سکون دی. والله سمیع علیم الله په ښه اورېدونکی ښه علم والا دی. دوستانو دې ځای کې علامه قرطبي رحمت الله تعالی علیه لیکي چې دې ځای کې یو راغلی چې زکات په ذریعه باندې تطهیر راځي او زکات په ذریعه باندې تزکیه راځي او تطهیر و تزکیه دواړه خپلې معنی دا دي پاکوالی خو بیا دواړه پاکوالو څه مطلب شو تطهیر هم پاکوالی او تزکیه هم پاکوالی. علامه قرطبي رحمت الله علیه لیکي چې الله به فرمایي چې د زکات په ذریعه باندې او دا زکات چې دی دا د انسانان پاکوي او تزکیه مطلب دی چې دا انسانان دې په ذریعه باندې پاکیږي. مطلب یې دا شو چې فرمایي چې تطهرهم من دنس ذنوبهم یعنی زکات چې څوک ورکوي نو پاکی مقصد دا دی چې دا انسان به د ګناهونو نه پاکوي. انسان په ګناهونو باندې ګنده دی والله اعلم چې که چېرې ښکاره ده د ګناهونو ګندګي موږ په بدن باندې وای پته نه چې موږ به څنګه څومره زیات به ګنده وای او کتابونه لیکي چې یو انسان چې کله ګناه کوي یو میل لرې پورې د انسان د بدن نه بدبویي فرشتې محسوس کوي یو میل لرې پورې فرشته ولاړه ده او یو انسان دی د ګناه اراده یې وکړه د بدن نه دومره بدبویي ځي بیا د ګناه ارادې سره چې یو میل لرې فرشته د انسان ګناه محسوس کولی شي او موږ خو ډېرې بس باندې 200 ګناهونو ارادې څه کې 200 ګناهونه روزانه کوو که دوکه ده که څه دی فراډ دی دروغ دی غیبت دی چغلخوري ده بل مسلمان حق وهل دی بل چا بېزتي کول دی کنځل دی سپکې سپورې دي ناره زنده‌باد دی او ناره مرده‌باد دی دا خو موږ ډیلی بیس باندې کوو نو پته نه چې موږ نه به کم قسم بویونه تللی څومره ګندګي خو الله فرمایي چې دا بنده چې دا ډېر زیات بدبوداره دی ګنده دی نو دا څه باندې صفا کیږي چې کله بدن خیرن شي خو په صابون باندې یا په شیمپو باندې به پاک شي خو اوس الله فرمایي چې ته د ګناهونو خیرن ته په ګناهونو باندې ګنده او پته نه چې څومره ګنده نو د دې دپاره په مثل د شیمپو په مثل د صابون الله فرمایي وتطهرهم د دغې خلکو نه زکات واخله یا رسول الله چې دا ګنده انسانان زکات په ذریعه باندې او دغه زکات چې د انسان د ګناهونو نه پاک کی وتزکیهم بل پاکوالی څه شی راولي انسان په چې کوم اخلاق دي انسان چې کوم عادات دي په دې کې عاداتو کې بدترین یو عادت دی هغې ته بخل و شومتیا ویلی شي. بخل و شومتیا یعنی هغه خو تاسو پیژنئ بخیل انسان شوم انسان نو چې کله یو انسان زکات ورکوي نو دا شوم انسان د شوموالي درجې نه اوچتیږي او د سخي مرتبې ته رسیږي ځکه چې د زکات ورکړه زکات ورکول د شوم کار نه دی زکات ورکول د سخي کار دی نو الله به فرمایي وتزکیهم بها چې د زکات په ذریعه باندې دا انسانان د بخل نه پاک شي د شومتیا نه پاک شي او ځکه حدیث پاک کې راځي که اگر چې یو انسان ډېر ګناهګار دی خو لیکن سخی انسان دی حدیث پاک کې راځي سخی انسان اگر چې ګناهګار وي خو الله ورسره مینه کوي او بیا محبوب کریم فرمایي چې یو انسان د ډېر عبادت ګزار دی خو لیکن بخیل دی شوم دی
پولې ټس ترې نه خیږي نو الله رسول فرمایي دا انسان اگر چې تهجد گزار دی خو دا انسان چې دی دا خدای پاک بدی شي خدای پاک ورسره مینه نه کوي اگر چې ډېر عبادت کوي اگر چې تهجد کې ژاړي هم تسبیح په 24 غنټې په لاس کې وي او سهار کې تلاوت هم کوي ماخوستن چې وده کېږي تبارک اللذیم وایي خوشوم انسان دی جیبونو ته یې تالې لګولي دي او په بینک باندې هسې هم تالې لګېدلي ده ورسره دوه نورې زیاتې لګولي او زکات نه ورکوي صدقه نه ورکوي په خپلو بچو هم خرچه نه کوي داسې خاوندان شته چې ښځو باندې خپلو بچو باندې بالکل لاس ټینګ نیولی وي روپۍ قدر خرچه نه کوي سبزي مو ډېره په مشکل راوړي او وس یې د چرګانو وي وس یې د غوښې وي یاد ساتئ دا انسان بخیل دی او حدیث پاک کې راځي چې بخیل انسان اگر چې عبادت گزار دی که هغه نارینه دی او که زنانه الله پاک بیا هم بدی شي نه یې ورسره لګي الله پاک نو دې وجې دا یو بد صفت دی بخل او دا بخل او دا شومتیا صفت نه انسان کله پاکیږي الله فرمایي وتزکیهم بها د دغه بخل صفت نه زکات انسان پاکوي چې بدترین صفت دی هغه یو کس دومره بخیلو دومره زیات بخیلو او شومو چې پردي امام غزالی صاحب کتاب البخلا کې لیکلی دی چې یو کس دومره زیات شومو چې ښه وزدار خو خپله بې ښه خوراک نه کولو خو چې چېرته خیرات میرات به ګیر شو نو هغې کې بې ښه مزېدار خوراکې به پکې کولې چې یو ځای ته لاړو واده ته او دعوت ته لاړو او هغه زمانه کې انډه به په دا جوشېدلې انډه به پخېده په کیمه کې نو هلته جوشېدلې انډه کیمه کې پخه وه او د دغې شوم باندې ډېره زیاته ښه ولګېده او چې کله ښه ډېره یې وخوړه او دومره زیاته یې وخوړه چې ساه یې رابنده شوه نو بیا یې ډاکټر ته یوړو دا شوم انسان یې ډاکټر ته یوړو ډاکټر ورته وویلې چې څو پورې د الټۍ نه یې کړې او دا څو پورې د چې کم خوراک نه یې کړی ساه یې د نه راوځي مړ کېږي به نو کسانو ورته وایي چې یاره دا الټۍ لږې وکړه چې دا زړه د سپک شي ورته وایي چې تاسو مړ د شمه خو الله که الټۍ وکړمه ځکه چې ما دومره په خوارو باندې خوړلې ده او خپله خو خورم نه او فري راته میلاو وه نو زه الټۍ نه کوم مړ د شم هېڅ خبره نشته دی خو الټۍ زه نه کومه نو داسې بخیلان په دنیا کې تیر شوي دي او اوس هم شته دی ماشاءالله دی وي اوس هم داسې ډېر زیات بخیلان خلک په دنیا کې شته دی او کیدی شي زمونږ کتونکو کې څوک بخیل اشارې مشارې به هم یو بل ته کوي چې ګوره دا خبرې واورم بخل چې دا بد صفت دی او الله کریم فرمایي چې وتزکیهم بها زکات باندې انسان چې کوم بخل صفت دی بخل صفت په شومتیا صفت په دغې زکات باندې ختمیږي نو الله کریم فرمایي یا رسول الله زما حبیبه دغې خلکو نه زکات دې دپاره واخله چې ګناهونو نه هم پاک شي او د شومتیا صفت نه هم پاک شي چې ګناهونو نه پاک شي نو ګناه نه چې پاک شو خو الله پاک ته محبوب شو او چې څوک د بخل نه پاک شو نو سخی شو او سخی حدیث پاک کې راځي د الله پاک ته قریب بنده دی اگر چې ګناهګار دی خو سخی د الله پاک حبیب او د الله پاک محبوب او د الله پاک دوست وي نو دې وجه نه دوستانو دې نه لویه خبره چېرته ده چې مونږ کالو سر په کمو کمو ګناهونو کې نه یو مبتلا انسان په خپله باندې خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې زه په ډیلی بیس باندې کم ګناهونه کومه او چې دې له موږ په 365 کې ضرب ورکو او په کالو سره په 12 میاشتو کې وله ضرب ورکو پته نه چې موږ به په بدن باندې موږ په اعمالو کې به څومره لوی ګناهونه پراته وي الله کریم فرمایي که چېرې تاسو دا ګناهونو نه ځان پاکول غواړئ دغې نحوست نه ځان پاکول غواړئ دغې ګندګۍ نه ځان پاکول غواړئ نو ای محبوبه دغې خلکو نه زکات واخله یعنې موږ ته حکم دا دی چې وآتو الزکات زکات ورکړئ چې د ګناهونو نه پاک شئ او چې کوم د بخل صفت دی شومتیا صفت دی چې بدترین صفت دی شومتیا بدترین صفت دی ځکه چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه ټول سخیانو یو هم پکې بخیل نه دی تیر شوی او الله پاک په خپله جواد کریم دی الله پاک په خپله باندې هم سخي دی او سخاوت صفت داسې دی چې د الله صفت انسان اختیار کړو الله پاک صفت چې دا د انسان د هغې مظهر وګرځېدو لازمه خبره ده چې د الله صفت تا اختیار کو نو چې تا اختیار کړو نو تا په 1,00,000 کې 2,500 ورکړې او سخي شوې نو الله پاک درته عرش نه بیا آواز کوي تا خپل سخاوت وکړو او زه خپل سخاوت دا کوم تا په حساب ورکړې او زه خو کریم او جواد ذات یم زه به بې حسابه بدلې درکم تا په دنیا کې سره ورکړې زه په دنیا کې هم درکم قبر کې به هم درکم په آخرت کې به هم درکم تا یو څو کسانو ته ورکړې
او یو څو بدلې د وله ورکې په حساب او په شمار باندې د ورکړې زه بې حسابه درکم تاله به هم درکم ستا بچو له به هم درکم ستا ښځې له به هم درکم د ستا ټول اهل عیال ته به دا خیر نصیب شي ځکه رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې دغې کې کمال هم دا ده چې انسان د بخل نه او انسان د شومتیا نه هم پاکېږي د ګناهونو نه هم پاکېږي یو زبردسته موضوع ده امید لرم چې کتونکو خوښه شوي هم وي او ورسره که چېرې مونږ کې د زکات اهل و څوک وي چا باندې زکات فرض وي پکار ده چې مونږ زکات ورکړو زکات په موضوع باندې ډېر ګڼ شمېر مسله مسایل هم شته احکامات هم شته فضایل هم شته ورکړې فضایل هم شته نه ورکولو سزاګانې هم قرآن و حدیث ذکر کړي دي په دې موضوع باندې به انشاءالله العزیز په آینده جمعرات کې زندگی وي قسمت وي صحت وي یو ځل بیا به حاضرېږو الله کریم زموږ له په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي سبا به ترجمې پروګرام کې یو ځل بیا حاضرېږو هغې وخته پورې اجازه غواړو السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته